बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तानो په فیسبوک باندې کې یو ډاکټر صاحب پوښتنه کړې چې 13 ورځ د تور زیړیا د هپاتایټس بی پر یو ناروغ مې کار کاوه چې ګوته مې زخمی کړه. اوس ډېر اندېښمن یم چې های په تور زیړیا هپاتایټس به اخته شوی یم. ستاسو په نظر اوس څه باید وکړم؟ دا به داسې حال کې چې مخکې مې د هپاتایټس بی واکسین هم لګولی و. ډاکټر صاحب ته زمونږ جواب دی که یو کس په ناڅاپي توګه د بی هپاتایټس یا توزیډ له ویروس سره مخامخ شوی وي نو په داسې حال کې له دوو حالتونو سره مخېدای شي. لومړی حالت که وګړی مخکې واکسین اخیستی وي باید د هغې ایچ بی ایس انټي باډي ټیټر اندازه شي. که د انټي باډي ټیټر د اندازه له 10 پونټونو زیاته وي ورپسې اقدام ته هیڅ اړتیا نشته. دویم هغه حالت سره مخ کېږي که اخته کس واکسین شوی نه وي او یا دا چې واکسین شوی وي خو د هغې د انټي باډي ټیټر له 10 کم وي باید پرته له ځنډه د بی هپاتایټس ضد امینوګلوبولین ترلاسه کړي او له دې سره په یو وخت باید د هغه لپاره واکسین پیل شي. په دغه لارې سره تقریبا وګړی خوندي کېدای شي. نو دوستانو که چیرې تاسو هم زموږ په فیسبوک پاڼه کې یا په یوټیوب چینل کې نوی هستئ نو هیله ده په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسې هم خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړئ او انشاءالله چې موږ درته په نورو ویډیوګانو کې ستاسې پوښتنو ته جواب ورکړو. نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو لایک کړئ او ویډیو در سره شیر کړئ. په خپل ځان ډېر پام کوئ دوستانو. الله مو مل شه.